د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې عملیات ته لیوالتیا نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھټو زرداری وایي چې دوی لیواله نه دي چې له خپلو پولو بهر پوځي عملیات ترسره کړي. بلاول بھټو دا څرګندونه ونی د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې ټولنې اقتصادي غونډې په څنډه کې د ترکیې له انادولو اژانس سره په یو مرکه کې کړي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو بریدونو زیاتوالی پاکستان ته سرخوږی جوړ کړی. پاکستان وایي چې دغه بریدونه د افغانستان په خاوره کې د دوی پر ضد تنظیمیږي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناء الله هم ویلي و چې دوی به د افغانستان په دننه کې عملیات کوي. په هغه وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد دغه پاکستانی وزیر ته ډیر سخت او توند ځواب ورکړ. هغه په دغه یو اعلامیه کې چې د ملي دفاع وزارت له لوري خپره شوې وه د پاکستانی وزیر ته ویل شوي و چې افغانستان بې صاحبه ملک نه ده او طالبان د هر چا څخه د خپل هیواد په ساتلو او د خپل هوایي او زمینی حریم د ساتلو باندې ډیر ښه پوهیږي. خو لږ وروسته دغه پاکستانی مقام له خپل دغه خبرې بوچ منکر شو او ویې ویل د هیڅکله هم داسې نه دي ویلي چې دوی به ګنې په افغانستان کې عملیات کوي. که موږ وضعیت ته وګورو پاکستان په داسې حال کې نه ده چې د افغانستان په دننه کې عملیات وکړي. پاکستان له یو داسې خطر سره مخ ده لکه څنګه چې سریلانکا ورسره مخ وه. که چیرې د نړیوالې ټولنې دغه اوسنۍ مرستې له پاکستان سره نه وي نو پاکستان به ضرور د سریلانکا په برخلیک اخته کېده او پاکستان به داسې دیوالیه شوی وی چې 4 ایالتونو به ځان ته بېلابېل حکومتونه اعلان کړي وو چې په دې سره به د پاکستان حکومت تجزیه شوی و. پاکستان خپله د ستر اقتصادي ناورین سره مخ ده. پاکستان به په داسې وخت کې هیڅ هم دا توان ونه لري چې د افغانستان په دننه کې عملیات وکړي ځکه جګړه کول ستر مصارف غواړي او دا هغه څه دي چې پاکستان یې په لاس کې نه لري. د دې ترڅنګ افغان طالبانو هغه توند ځواب چې پاکستان ته یې ورکړی ده چې افغانستان بې صاحبه ملک نه ده او دوی به له خپل ملک څخه په کلکه دفاع کوي. همدارنګه څه وخت وړاندې د پاکستاني ځواکونو لخوا په خوست کې پر میشتو وزیرستاني کډوالو باندې بریدونه وشول. دغه هوایي بریدونه چې د پاکستان هوایي ځواک لخوا په خوست کې په میشتو وزیرستاني کډوالو باندې ترسره شوي وو. ګڼ شمېر عام وزیرستاني کډوال پکې په شهادت رسېدلي وو. په هغه وخت کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ویلي وو چې د هیواد د سترو منافعو لپاره یا دغه برید زغملی ده. که چیرې په آینده کې پاکستان بیا هم داسې اقدام کوي دوی یې د زغملو هیڅ توان نه لري. پاکستان د دې پر ځای چې له افغانانو سره خپله دښمني تازه کړي او یا هم د افغانستان د نوي حکومت پر ضد دښمنانه څرګندونې وکړي باید پر خپل دغه دریځ له سره کتنه وکړي. پاکستان له داسې ګاونډیو سره پروت ده چې هیڅ یو ګاونډی هم ورسره داسې اړیکې نه لري چې هغه د دښمنۍ بیخ او بنیاد ونه لري. هند، بنګلادیش، افغانستان او ایران دا هغه ګاونډي هیوادونه دي چې له پاکستان سره ډیره پوله لري او له پاکستان سره ډیر زاړه حسابونه لري. که چیرې داسې پیښه کیږي تر ټولو ستر زیان به یې پاکستان ته رسیږي.